د پاک او مهربان خدای په سپېڅلي نامه په پیل کې د خبرونو سرټکي. په پنجشیر ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ذخیره کولو لپاره د لسګونو سړو خونو فعالیت، د کرنیزو محصولاتو د مني نندارتون د تاریخ اعلامېدل، او په بلخ ولایت کې د $358,000 په ارزښت د یوه روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیلېدل. درنو لیدونکو سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 23مه نیټه ده. زه فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. په پنجشیر ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ذخیره کولو لسګونه سړې خونې فعالیت کوي. د چارواکو په وینا په پنجشیر ولایت کې 50 سړې خونې شتون لري. د پنجشیر کروندګر او بڼوال د دغو سړو خونو شتون د خپلو محصولاتو د ساتنې او له لاسه ورکولو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وايي ټاکل شوي د کرنیزو محصولاتو خزانه نندارتون د روان هجري لمریز کال د میزان له 25 تر 28 د کابل په بادام باغ کې جوړ شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه نندارتون کې به کرنیز محصولات، بڼوالي، مالداري، کرنیز ماشینونه، بوټي او درمل، د اوبو لګولو وسایل، د لمریزې برېښنا د تولید وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغه ولایت د دهدادي ولسوالۍ په شرابات کلي کې د $358,000 امریکایي په ارزښت د یوه روغتیایي مرکز د جوړېدو د پیل خبر ورکړ. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې دغه روغتیایي مرکز د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ په مالي مرسته او په پای کې د غزې د دولتي رسنیو دفتر اعلان وکړ چې په غزې کې د الاقصی د شهیدانو په روغتون کې د فلسطیني کډوالو په خیمو باندې د صهیونیستي رژیم د حملې په نتیجه کې 3 کسان شهیدان او 40 نور ژوبل شوي دي. دغه رسنیز مرکز اعلان وکړ چې د الاقصی د شهیدانو د روغتون په سیمه کې د مهاجرینو خیمه اووم ځل دی چې په پرله پسې توګه په نښه کیږي. له ملتیا مو مننه.